سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک عمر اصلاح کو او غلط سیټینګونه اصلاح کو او اکاونټ اپډیټ کو. دا ټول هر څه په یو کلیک سره مونږ کولی شو چې د اکاونټ ټول غلط سیټینګونه او د عمر اصلاح او د اکاونټ اپډیټ کول په یو کلیک باندې وکړو، بغیر د دنه چې مونږ ټیک ټاک ته میسج وکړو او هغې ته په میاشتو یا په جمعو انتظار وباسو. په خپل لاس باندې کولی شو چې په یوه دقیقه کې مونږ دا هر څه ترسره کړو. دا به څنګه کوو؟ تاسې به راشئ، دغه کوم پاس نوم چې تاسو ته ښکاري دغه به کلیک کوئ، دا به ووهئ. دلته لاندې وګورئ، تاسو ته به لیکل شوي وي اډ اکاونټ، دا به ووهئ. دلته ګورئ، متوجه اوسیږئ، دوه اپشنې دي موږ سره، یو چې دی لاګین دی، یو چې دا لاګین ووهئ، دلته ساین آف راځي. په دې دواړو کې موږ کولی شو چې خپل اکاونټونه خلاص کړو. په یو کې نوی اکاونټ جوړوو، په بل کې چې دی زوړ اکاونټ خلاصوو. نو موږ ځو بیرته لاګین ته، ولې چې موږ دلته نوی اکاونټ جوړیږي، خو موږ غواړو چې دلته زوړ اکاونټ اصلاح کړو. په دې کې اصلاح کیږي د زوړ اکاونټ هم. نو هغه اکاونټ چې تاسې جوړ کړی په فیسبوک یا په واتساپ، په ګوګل باندې یا په ټویټر یا په ایمیل فون نمبر باندې، نو هماغه اپشن به ورته انتخاب کړئ. ویډیو در سره دقیقه وګورئ تر څو تاسې سم پوه شئ او په آینده کې درته مشکل نه وي. ما په نمبر باندې ټیک ټاک جوړ کړی دی، زه زما دغه نمبر باندې کلیک کوم. دلته ګورئ اول قدم کې دلته اوس عمر اصلاح کیږي. ښه ډیر دقیق متوجه اوسیږئ. دلته به هغه عمر لیکئ چې کوم تاسو سره په شناختي کارت کې وي، یا در سره پاسپورټ کې وي، یا په آی ډي کارت کې وي. دا ځکه مهم دی چې اوس تاسو چې ټیک ټاک نه پیسې ګټئ، هلته دا غواړي چې د ټیک ټاک عمر او د پاسپورټ عمر ستاسې دواړه باید یو شان برابر وي. که چیرته فرق ولري ستاسې اکاونټ نه مونیټایز کیږي او تاسې هغه کومې پیسې چې د ټیک ټاک نه ګټلې دي هغه نشئ راویستلی. نو د ټیک ټاک عمر به څنګه اصلاح کوئ؟ دغه لومړی ځای دی او همدغې ځای نه شروع کیږي. ویډیو در سره دقیقه وګورئ چې درته مشکل بیا نه وي. ګورئ، ستاسې چې پاسپورټ کې کوم عمر وي، د مثال په ډول باندې 1993 د نومبر 23 تاریخ. اوس د دې ټیک ټاک مخکینی تاریخ ما ته نه دی معلوم چې دا ما په 2000 کال کې مطلب کریټ کړی او 1999 د زیږېدو نیټه ما نه هیره ده. اوس زه دلته ګوره، دا اوس ما ته معلومه شوه چې 1993 د نومبر 23، دا باید زه ځان سره نوٹ کړم. که تاسې به هغه عمر دلته ورکوئ چې کوم تاسې سره په پاسپورټ کې وي. صحیح ده، ځان نه به تاریخ نه ورکوئ چې بیا درته مشکل جوړیږي. زه اوس نیکسټ آپشن اخلم. دلته ما نه هغه نمبر غواړي چې مطلب موږ غواړو اکاونټ جوړ کړو پې. صحیح ده، نوی اکاونټ موږ جوړو. صحیح ده، خو دلته موږ خو نوی اکاونټ نه جوړو، زوړ اصلاح کوو. نو دلته موږ هغه نمبر لیکو چې په کوم باندې موږ مخکې اکاونټ جوړ کړی او کوم اکاونټ کې موږ اصلاح راولو، د هغې اکاونټ نمبر به لیکو. د مثال په ډول ما په یو نمبر باندې یو اکاونټ جوړ کړی 040. دغه نمبر باندې ما اکاونټ جوړ کړی دی. زه سینډ کوډ وهم، زما دغه شمیرې ته به یو کوډ لاړ شي. نو ګورئ دوستانو، تاسو ته به دلته دغسې یوه صفحه خلاصه شي. دلته به تاسې نه وغواړي چې دوه هغه شیان چې یو رقم دي، که رنګونه یو رقم وي که نه وي، خو چې شکلونه یو رقم وي تاسې به ورته هغه انتخاب کوئ. د مثال په ډول دلته موږ سره څه یو رقم دی، وای حرف دی، دا موږ سره 2 دانې دي. دا به ورته کنفرم کوئ. اوس به زما هغه شمارې ته یو کوډ لاړ شي، کومه شماره چې ما دلته لیکلې وه. نو دوستانو کوډ ما ته راغی، زه به دا کوډ راواخلم. 0650701 0650701. نو ګورئ دوستانو، ما سره دغه اکاونټ خلاص شو، کوم چې ما اوس ریسټور کو یا مې اپډیټ کو. نو په دې سره به ستاسې د اکاونټ هغه غلط سیټینګونه چې کوم تاسې نه شوي او اوس مو په یاد نه دي، هغه به هم ټول اصلاح شي، اکاونټ به مو اپډیټ شي او ستاسې عمر به هم اصلاح شي. نو عمر ډیر زیات مهم ځکه دی چې اوس ټیک ټاک باندې چې کومې پیسې ګټل کیږي
بیا تاسې هغه نشئ راویستلی. که چیرته ستاسې د ټیک ټاک عمر فرق وکړي د پاسپورټ د عمر سره، هغه تاسې نشئ مونیټایز کولی. نو اوس مو طریقه یاده کړه، که تاسې نه د ټیک ټاک عمر غلط وي یا درنه هیر وي، دغلته یې اصلاح کوئ. په پاسپورټ کې مو چې کوم عمر دی هماغه عمر دلته ورکوئ او اکاونټ مو اپډیټ کوئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، زه پوهیږم چې ګټوره ویډیو وه او حتما به مو خوښه شوې وي، در سره لایک یې کړئ. نو د نورو ښکلو او ښایسته ویډیوګانو دپاره در سره زما چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.